د طالبانو او افغانانو په اړه د پاکستان او امریکا تازه بحثونه خو ذبیح الله مجاهد بیا کوم کارته غبرګون ښودلی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د بشري ناورین د هواري لپاره له طالبانو سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبې د چنګاښ په 15مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې د دغه وزارت وزیر بلاول بوټو له خپل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. په خبرو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا ترڅنګ په افغانستان کې له بشري ناورین سره د مقابلې لپاره له طالبانو سره د دوامداره تعامل پر اړتیا هم بحث شوی دی. هغوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا، انرژۍ، روغتیا، امنیت او اقتصادي پرمختګ په برخو کې په متقابلو همکاریو هم خبرې اترې شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې افغانستان کې انساني او اقتصادي ناورین ته د رسیدګۍ په موخه ډیرو هیوادونو له طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. اخو افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو توغول شوو د شریرو کړیو کار دی. غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد چهارشنبې د چنګاښ پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې شریري کړۍ په دا ډول کړنو غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې هڅه کوي دا جنایتکاران ونیسي او سزا ورکړي. مجاهد ویلي ازبکستان ته یو ځل بیا په دې برخه کې ډاډ ورکوو. ورته مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو هیوادونو ښې اړیکې لري. د نوموړي په خبره دا ډول کړنې د هغه کړیو کار دی چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو کې ستونزې جوړې کړي. بلخي ټینګار کړی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد د خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دا توغندي سې شنبې د چنګاښ پر 14مه په ځایي وخت د مازدیګر 4:30 بجې توغول شوي دي. یاد وزارت ویلي چې د پیښې مالی او ځاني زیان نه دی اړولی. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.